شیشکه ده شیشکه هغه چوړیل چې ورته وایي شیشکه ده د دیو دی د بلا ده د پیری دی شیشکه ده د دیو دی د بلا ده د پیری دی ته ووایه دا څوک دی اوس به تاسو ته پته ولګي شیشکه ده د دیو دی د بلا ده د پیری دی ته ووایه دا څوک دی وختونه ترې یریږي وختونه ترې یریږي لکه سم لیونی سپی دی ته ووایه دا څوک دی وکې دی قانون زما دپاره دی قانون زما دپاره دی په ده یې څه کار نشته قانون د ده په جیب کې دی د جج بله لار نشته په موږ سادهګانو کې بل داسې هوښیار نشته موږ واړه شیخ چلیان یو بس دی بهلول بچی دی ته ووایه دا څوک دی پلاټونه دي کورونه مارکیټونه کارخانې دي د ده سینماګانې دي اډې دي او پلازې دي قارون غوندې په خپلو خزانو باندې ژوندی دی ته ووایه دا څوک دی پلاټونه دي کورونه مارکیټونه کارخانې دي د ده سینماګانې دي اډې دي او پلازې دي د ښځې لور او ګور او زوی په نوم کاتې دي قارون غوندې په خپلو خزانو باندې ژوندی دی ته ووایه دا څوک دی یورپ او امریکا کې وي شته او روزګار نشته علاج یې په کروڑونو بیماري او بیمار نشته ټول بوج په خزانه دی حساب نشته د شمار نشته په تیرو برو ښکاري چې په شان لکه زلمی دی ته ووایه دا څوک دی پیسې یې څه چلیږي پیسې یې څه چلیږي سال وځي څه پرتې دي د سود سلب یې هر خواته لانجې معاملې دي په دې پیسو یې هر کاله حجونه او عمرې دي نه سیک دی نه هندو نه عیسایي نه قادیانی دی ته ووایه دا څوک دی او فنډونه د زکات خیرات د حج او د عمرې خوري فنډونه د خیرات زکات د حج او د عمرې خوري سربت د قربانۍ خوري د قوم لرې او کلبې خوري راشد د سیلابونو خوري چنده د مدرسې خوري نه شربخ دی نه سپی دی نه لیوه دی نه زمری دی ته ووایه دا څوک دی سړکونه خوري سړکونه خوري پلونه خوري دی لارې او کوڅې خوري په سکول په اسپتال او ډاکخانه کې هم پیسې خوري وجود یې جامې جامې دی چې هر څه ورکوي خوري له خپله کوره غلا کوي دی داسې غلچکې دی ته ووایه دا څوک دی څاروي باروي وخواړه اوس ښځې او سړي خوري چیلي غوندې مور نه مري د مار په شان بچي خوري حلال حرام یې نه ګوري هر څه دا حرامي خوري ټپوس دی نه ګنجی ده نه باښه ده باشینګی دی ته ووایه دا څوک دی په ځان پسې د زړه زور مې بیا ویلو ته نشته ظفرخان خبره چې بیا بیا نه وایم په ځان پسې یو ځل مراد شینواري صاحب په لوړګي کې مشاعره وه نو په هغې کې خلکو شاعر ته وایي چې بیا ووایه نو یو بشر ناست و نو هغه ویله که شاعر له بیا بیا تکلیف به ورکړو یو ځل یې سم اورئ ښه جي په ځان پسې لیکلی سرکالي ښکلی دوتر دی نهرونه سخي سیندونه سخي چپکړي سمندر دی الغټ من الغټ ولو کانه پیشو سر دی نه بار نه بار بهی نه مگرمچ دی نه بهی دی ته ووایه دا څوک دی آخري بند دی آخري بند د خلکو لارښودان دي خو په ده پسې روان دي واورئ جي آخري بند واورئ د خلکو لارښودان دي خو په ده پسې روان دي د ده د خپلې تبې صحافیان او شاعران دي پیران دي ملایان دي طالبان دي او قاضیان دي مذهب د ده په لاس کې ګډېدونکی ګوډاګی دی ته ووایه دا څوک دی